نو کوم یو کس چې استخاره کوي او دا یو عمل وکړي، نو چې د استخارې د هر څه دپاره وکړه رب العالمین به په هغه کار کې کامیابوي. الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما رونو او خویندو، نن درته د استخارې کولو یو داسې طریقه درته ښیمه چې دا طریقه که تاسو وکړئ نو انشاءالله تاسو ته به صحیح خبرې پته ولګي. زه چې دا کم کار کوم آیا په دې کې زما خیر دی که په دې کې زما شر دی، آیا په دې کې به زما دپاره خیر وي او که نه وي، آیا زه دا کار وکم او که دا کار ونه کم. کله کله یو بنده یو کار کوي او هغه بنده په دې کې چې دی هغه پکې متردد وي، شک وي پکې چې آیا زه دا کار وکم نو آیا په دې کې زما دپاره خیر شته او که نشته، آیا دې کې زما دپاره شر دی او که خیر دی. نو دا شک یو چې کوم دی انسان کوي. اوس د هغې دپاره استخاره ده. استخاره په معنی د راځي استشارې سره. استشاره معنی ده په دې کې موږ د الله جل جلاله سره مشوره کوو. الله زه خو دا کار کوم خو ما ته وښیي چې په دې کار کې زما خیر دی که زما شر دی. نو که یو انسان دی هغه نکاح تړي او هغه ته په دې خبره کې شک وي چې آیا زه دا نکاح تړم چې دې کې زما دپاره خیر شته او که زما دپاره پکې خیر نشته، نو هغه دې په دې غرض سره استخاره وکړي انشاءالله چې په دغه نکاح کې به ورته رب العالمین یو ډېر لوی خیر پیدا کړي، یو ډېر لوی برکت پکې رب العالمین واچي. یو انسان دی او هغه انسان چې دی هغه یو قسم لا کاروبار شروع کوي او دی وی چې یاره په دې کاروبار کې زما دپاره خیر دی که زما دپاره شر دی، آیا د دې انجام به ښه وي که د دې انجام به ښه نه وي. د هغې دپاره خو هم تاسو چې دی استخاره کولی شئ. دې نه علاوه یو انسان دی او یو ځای کې رشته کوي، آیا دا رشته زما دپاره ښه ده او که نه ده، آیا په دې کې زما دپاره پیدا شته او که نشته، نو د رشتې دپاره خو هم تاسو استخاره کولی شئ. ان تر دې پورې چې کوم یو مهم کاري اهم کاري د هغې دپاره تاسو استخاره کولی شئ. استخاره په اصل کې د الله جل جلاله سره مشوره کول دی او کوم انسان چې دا عمل وکړي نو رب العالمین په هغه کار کې د انسان ته بیا یو ډېر لوی خیر او یو ډېر لوی برکت اچي. نو راځئ د استخارې کولو طریقه درته ښیم. که یو ډېر اهم کار موږ ته راپېښ شي د هغې دپاره به استخاره څنګه کوو نو هغه طریقه درته مکمل ښیم. د هغې دپاره طریقه دا ده چې د ماسخوتن د منځونه پس به د خپل ذهن د فاسدو خیالاتو نه پاک کړي. اودس به وکړي، 2 رکعاته نفل به وکړي او د 2 رکعاتو نفل نه پس به الله جل جلاله ته یو دعا ده، هغه دعا به ووایي سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. دغه دعا به یو سل او یو کرت ووایي 101 مرتبه، یعنی یو سل او یو کرت به دغه چې کوم دی وظیفه وکړي او د هغې نه پس به الله جل جلاله ته سوال وکړي یا الله زه دا کار کوم، په دې کار کې زما خیر وي زما شر وي، ما ته پکې معلوم کې انشاءالله خوب کې به تا ته پته ولګي چې په دې کار کې د ستا خیر دی او که په دې کار کې د ستا شر دی. لیکن یو خبر یاد ساتئ چې بعضې ملګري وي هغوی چې کوم دی هغوی پکې دا خوب پکې سینه کې نو بیا وایي یاره پته نشته چې په دې کې زما خیر دی او که په دې کې زما شر دی. یا ساته په دې کې دا خوب لیدل دا پکې شرط نه دی، که تا خوب سیم نه کړلو دا کار بیا وکړه انشاءالله چې په دې کار کې به درته رب العالمین یو ډېر لوی خیر او یو ډېر لوی برکت اچي. بیا چې کله سملې نو د سملاستو سرې به درود شریف ډېر زیات وایه په کثرت سره او درود شریف ډېر وایه او د کم کار دپاره چې ته چې کوم دی استخاره کوې نو هغه کار ذهن ته راوله انشاءالله چې خوب کې ورته معلومه شي چې دې کې د خیر دی یا نشته دی، او که خوب کې ورته معلومه نه شوله بیا هم دا کار وکړه رب العالمین به دې کې یو ډېر لوی برکت پیدا کړي.